بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستانو، هیله مند یم چې روغ جوړ اوسئ. نن په دغه درس کې غواړم چې تاسو ته په السټریټور کې په ګریډینټ میش باندې کار وکړم. زه السټریټور ځان ته اوپن کوم، تر دې وروسته به زه یو I4 ورقه یا I4 فایل ځان ته کریټ کړم. کله مې چې دا کریټ کړ، مخکې درسونو کې ګریډینټس موږ په تفصیل سره ویلی وو چې څه ډول کارونه پکې ترسره کولی شو. د هماغه درس مربوط دغه یو کوچنی موضوع ده چې ګریډینټ میش ورته ویل کېږي. پر دغې باندې هم نن تاسو ته کار کوم. دوستانو، تاسې به لومړی راشئ، فرض کړئ یو شیپ به ځان ته انتخاب کړئ. زه به ریکټینګل انتخاب کړم. یو ریکټینګل زه انتخابوم او دا ځان ته ډرا کوم. دا کوچنی دی، لږ به یې لوی کړم. ګورئ، دا چې کله ما ډرا کړ، له دې وروسته زه راځم سلیکشن ټول انتخابوم. چې کله سلیکشن ټول انتخاب کړم، دا هغه کم ریکټینګل چې ما ډرا کړ دا باید انتخاب کړم. تر دې وروسته آبجیکټ ته راځم. چې آبجیکټ ته زه راغلم، دلته موږ سره یو آپشن د کریټ ګریډینټ میش په نوم باندې. کله هم چې تاسې کریټ ګریډینټ میش باندې کلیک وکړئ، تاسو ته یو کوچنی وینډو خلاصیږي. دوستانو، کله چې موږ ته دغه وینډو خلاصیږي، په دې کې موږ تاسو ته څو خبرې دي. وایي څو دانې روګانې غواړئ. ګورئ، موږ تاسې په ایکسل کې روز او کالمز لرو، صحیح ده؟ روز اینډ کالمز لرو. دلته د هغې همغه آپشن دلته هم ده. لکه روز وایم چې ما ته 8 دانې روګانې پکار دي، کالمز 2 دانې پکار دي، کالمونه هم ما ته 8 پکار دي. ګورئ، 8 روګانې او 8 کالمونه دلته خپله څنګه شو، ځای په ځای شو، اضافه شو. دې آپشنونو سره که سنټر کې انتخاب کې یا ایج ورته انتخاب کې، هر یو انتخاب کې له همغه ځای به ګریډینټ ورکولی شو. هایلایټ نور هېڅ سره غرض نه کوم. که پریویو آف کړم آف کېږي، که آن کړم دا ټول موږ ته څنګه کېږي، شو کېږي. زموږ سره دوستانو اوس داسې کار وشو چې موږ یو ریکټینګل ډرا کړ او د ریکټینګل ډرا کولو څخه وروسته روګانې او کلمونه موږ ورته ور اضافه کړو، نور مو اوکې کړ. اوس غواړو چې یو ګریډینټ جوړ کړو، په خپله خوښه یې جوړ کړو. دغه کم ریکټینګل کې چې موږ روز اینډ کالمز اضافه کړي، کولی شو چې د دې په واسطه باندې موږ څه وکړو، ګریډینټ په خپل خوښه جوړ کړو. زه سلیکشن ټول تیار، ما سره انتخاب ده. زه دغه ساحه ټول سلیکټ کوم او له دې وروسته دې ته یو سور رنګ ورکوم. اوس ما سره دا ساحه انتخاب نه شوه. زه باید ډایرکټ سلیکشن ټول راواخلم، ځکه سلیکشن ټول موږ سره هول آبجیکټ سلیکټ کوي. ډایرکټ سلیکشن موږ سره دغه کوم انکر پوینټ چې دی، هر څومره چې زموږ خوښه وه هماغه سلیکټ کوي. زه دا ساحه ورته انتخابوم په ډایرکټ سلیکشن سره. ګورئ، موږ سره دا ساحه څنګه شو، مکمل انتخاب شو. دې ته زه سور رنګ ورکوم. دوستانو، کولی شو چې د شیفټ کلیک په نیولو سره موږ څنګه وکړو، باقي ساحې هم ورته انتخاب کړو. دا ما انتخاب کړو، دې ته هم زه شین رنګ ورکوم. هغه پاس یې هم واخیسته، ځکه ټول یو شو موږ سره. دا کنټرول زیډ کوم او دغه یوه ساحه ما سور رنګ کړلو. خو زه غواړم چې دغه ساحه هم څنګه کړم، دا هم دې ته هم رنګ ورکړم. دا انتخابوم، البته دې ته غواړم شین رنګ ورکړم. ګورئ، دا موږ سره شین رنګ شو. فرض که همدغه ډول راځم، دغه ساحه انتخابوم، ورته دې ته هم سور رنګ ورکوم او بیا راځم دا ساحه انتخابوم. فرض که دې ته دا رنګ ورکوم. نو څومره انکر پوینټ کولی شو، د انکر پوینټ تر دې ځای انتخاب کړم او دې ته فرض که زه دغه یو ډول رنګ ورکړم. ګورئ، همدغه ساحه رنګ واخیسته. ګورئ، زیر به ورته ورکړم چې معلوم شي. متباقي ساحه چې کوم ده، دا هم راخلم، کنټرول زیډ کوم، د انکر پوینټ د سلیکشن سره دا ساحه هم انتخابوم او دې ته فرض که تور رنګ ورکوم. نو په دغه ترتیب سره تاسې کولی شئ چې څنګه وکئ، انتخاب کړئ هر ساحه چې ستاسې خوښه وه. کولی شو چې په دې شکل هم دا انتخاب وکړو. چې کله مو انتخاب وکړلو، رنګ ورته اضافه کولی شو. نو په خپله خوښه په ارامۍ سره تاسې کولی شئ چې دغه کم انکر پوینټس موږ ته راکړل شوي دي، دا ورته انتخاب کړئ او رنګونه ورڅنګه کړئ، اضافه کړئ، تر څو تاسې ته ستاسې د خوښې ګریډینټ څنګه شي، کریټ شي او جوړ شي. دا انتخابوم، دې ته به هم زه یو رنګ ور اضافه کړم او دغه ساحه چې پاتې دا هم انتخابوم ورته او دې ته هم دغه یو رنګ اضافه کوم. چې کله زه د باندې کلیک وکړم، دا ما سره څنګه شو، یو ګریډینټ شو. کولی شو چې دغه ځایونه ورته زه دوباره انتخاب کړم او فرض که دې ته هم زه یو رنګ ور اضافه کړم. دا ما سره یو ګریډینټ شو. لکه په کسټوم شکل باندې موږ تاسو ته چې دی ګریډینټ میش دا فیسیلیټي راکوي چې کولی شو په خپله خوښه باندې ګریډینټ جوړ کړو. بیا چې دغه کم یو انکر پوینټس دي، که دا چېرته موږ وغواړو چې تغیرات پکې راولو، کولی شو ګورئ چې
دا ښکته او پورته کړو او په دې شکل باندې موږ خپل ګریډینټ کې تغییرات راولو. دا انکر پوینټس همدې په خاطر باندې راکول کېږي تر څو موږ په خپله خوښه په منظم شکل باندې وکولی شو ګریډینټ څنګه کړو، کریټ کړو او جوړ یې کړو. دا یو سمپل کار و چې ما تاسو ته په دغه میش ټول باندې وکړلو چې دغه کار کولی شو. نو د دې تر څنګ زه دا غواړم کلوز کړم. موږ سره دا ټول چې دی په پینل کې هم شته. دا ما کلوز کړلو، کریټ نیو ته راځم او له دې وروسته به زه یو بل فایل ځان ته کریټ کړم. 200 په 200 کې دغه فایل به زه ځان ته کریټ کړم. دا فایل هم صحیح نه ده. زه داسې یو فایل کریټ کول غواړم چې هغه لږ څلور کونجه واوسېږي چې تر څو موږ سره ښه ښکاره شي. خیر دې په خاطر باندې زه راځم دلته ورته وایم چې 500 په 500 کې یو فایل زما پکار ده او دا ورته کریټ کوم. کله چې فایل ما سره کریټ شو دوستانو، دا وار زه راځم بیا هم ریکټنګل اخلم یا راونډ ریکټنګل اخلم. او دا څنګه کوم؟ دا تر دې ځای پورې زه ډرا کوم او موف ټول سره دا راخلم پورته یې وړم لږ. ښه دا به ورته انتخاب کړو. دا وار همدغه ګریډینټ میش زه اپلای کوم خو له دې پینل نه اپلای کوم، آبجکټ ته نه راځم. چې کله تاسې راشئ دلته ګریډینټ موږ سره شته، ډبل کلیک تاسې پرې وکړئ، همغه تیر درس د ګریډینټ تاسې ته اوپن کېږي او هر ډول رنګونه چې ستاسې خوښه او تاسې کولی شئ چې څنګه وکړئ ګریډینټ باندې اپلای کړئ. زه بیرته دا کنټرول زیډ کوم ځکه دا زموږ د تیر کلاس درس و، بیا ضرور نه ده چې پرې بحث وکړو. میش ټول د ګریډینټ سره څنګ کې دلته وګورئ تاسې سره میش ټول ده. چې کله میش ټول باندې کلیک وکړو، آبجکټ ته چې موږ راتلو موږ ته خو یې پینل راکوو چې هلته موږ تعداد ولیکو چې څومره روز موږ پکار ده او همدا ډول څومره کالمز زموږ پکار دي. ولې دلته چې دی په کسټم شکل روګانې او کالمونه موږ تاسې خپله اضافه کولی شو. که زه راشم دلته یو کلیک وکړم، ګورئ چې کله ما کلیک وکړ یو کالم موږ سره اضافه شو. دلته کلیک کوم بل اضافه کېږي، دلته کلیک کوم بل اضافه کېږي. همدا ډول دلته کلیک کوم. هر ځای کې چې تاسې کلیکونه کوئ همغه ځای کې څنګه کېږي یو کالم اضافه کېږي. که دلته زه کلیک وکړم یو رو اضافه کېږي. په دغه شکل موږ کولی شو چې کالمونه او روګانې ځان ته څنګه کړو اضافه کړو. کله هم چې کالمز ان روز موږ اضافه کړلو، له دې وروسته به یې راځو ډایرکټ سلیکشن ټول راخلو. تر دې وروسته ساحه ورته انتخابوو، کوم انکر پوینټس مې چې ورته انتخاب کړه هغې ته رنګ ورکوم او په همدغه ترتیب سره راځو دوستانو څومره ساحې چې کوم رنګونه موږ غواړو اپلای کړو هغه ټول کولی شو چې موږ همدلته څنګه کړو ور اضافه یې کړو او خپل ګریډینټ رنګونه برابر کړو او ډیزاین وکړو. اوس خو زه زر لګیا یم، فقط تاسې ته طریقه ښایم چې په دغه طریقې سره دوستانو موږ کولی شو چې یو ګریډینټ ځان ته کریټ کړو او جوړ کړو. یعنې یو خو موږ تاسې د آبجکټ په ترو باندې کولی شو چې دا کار وکړو، چې کله البته موږ سره آبجکټ سلیکټ وي له هغې څخه وروسته بیا موږ سره دا کار کوي دغه آپشن ګریډینټ میش. او دوم هم له دې ځایه ګریډینټ ورکولی شو چې مختلف ګریډینټس دي، تېر درس کې تکرار کړی ده. او دلته چې دی ګریډینټ میش ټول ده پرې ټولز پینل کې له دې ځایه هم کولی شو په اسانۍ سره موږ تاسې ځان ته په خپله خوښه کسټم شکل باندې یو ګریډینټ جوړ کړو. دوستانو دا زموږ په ګریډینټ کې او همدا ډول په کالر کې اخر درس و چې ډېر مهم موضوع ده، ځکه موږ تاسې ګرافیک ډیزاین کې سر و کار د رنګونو سره وي، ډیزاین سره وي او ډیزاین په رنګونو ښه ښکاري. نو موږ تاسې په دغه طریقه کولی شو چې رنګونه اضافه کړو، سویچز اضافه کړو، ګریډینټس اضافه کړو، میش اضافه کړو. دا ټول هغه طریقې دي چې موږ تاسې سره په راتلونکي پراکټیکل درسونو کې به ډېر زیات پکارېږي. زه هڅه کوم چې په السټریټور کې ټول هغه اپشنونه چې مهم دي په جزئیاتو سره تاسې ته وړاندې کړم. انشاءالله کله چې به دغه ټول اپشنونه موږ سره خلاص شول تر هغې وروسته په پراکټیکل کارونو کې کوشش کوم چې څومره ما سره وخت و زه تاسې ته پراکټیکل ډیزاینونه هم کوم. البته یوه خبره چې ما بار بار ګرافیک ډیزاین کلاسونو کې کړی، یو زده کړه ده چې موږ تاسې یو سکل زده کوو، بل چې دی د هغه سکل به ماسټر کول دي. په دې معنا باندې چې هغه سکل ته کله زده کوئ نو هغه باید داسې کمپلیټ حالت ته ورسئ چې څومره پکې تاسې کار کوئ، اکسپیرینس ستاسې پکې زیاتېږي، په هماغه اندازه تاسې ښه ډیزاینونه کولی شئ. ډېر خلک د السټریټور زده کړی دی ولې
ماسټر کړی نه ده، چې تاسې څومره پکې کار کوئ په هماغه اندازه تاسې ورسره عادي کېږئ، ښه ډیزاینونه په لږ وخت کې ترسره کولی شئ. او چې کله تاسې نوی دغه پروګرام زده کړه او بیا کینې پریکټیکل یو ډیزاین کوئ، تاسې ډېرو ستونزو سره مخ کېږئ. تاسې به ستونزې حلوئ، ځان ته خواري به پکې کوئ، بیا ورو ورو شکل باندې تاسې بالاخره یو ښه ډیزاینر جوړیږئ او ښه ډیزاینونه کولی شئ.